از روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز در کشور در حال تجلیل گردید که به گفته مسئولان در حال حاضر بیش از 3200 واقعه مثبت این بیماری در سطح کشور وجود دارد. نیچاوی د مخنیوي خدمتونه د هغه کسانو لپاره چې په لوړ ګواښ کې موجود دي 6442 کسان چې د ستنو لارې نشهیي توکي کاروي د زیانونو د کمښت خدمتونه ترسره شوي دي 12,950,000 پیشکاري یا ستنې دغه په نشو اخته شویو کسانو ته توزیع شوي دي او بیرته چې دغوی نه جمع شوي دي 1,80,000 ستنې دغوی نه بیرته اخیستل دي. دا های ریسک خلک دي چې زموږ ډپارټمنټ تقریبا په دې 1401 کال کې دا خدمات سرته رسولي 9,353 هغه کسان چې بندیان دي دا هم په هغه کټګورۍ د های ریسک راځي دې ته موږ خدمات وړاندې کړي دي 8,492 کسانو لپاره د HIV ټسټونه په وړیا ډول باندې انجام شوي دي چې دغه شمیرې نه 14 مثبت پیشې منځته راغلي دي. در مراسمی که در تالار وزارت صحت کشور تدویر یافته بود، حبیب الله آخوندزاده معین وزارت صحت عامه گفت که هرچند آمار مبتلایان به بیماری ایدز در سطح کشور بسیار کم، اما عوامل چون فقر اقتصادی، بیجا شدگان و مهاجرت ها، مواد مخدر و زغ با پیچکاری های استعمال شده می توانند که در افزایش آمار مبتلایان اثرگذار باشد. وی می گوید به اساس آمار ثبت شده در افغانستان 3292 واقعه مثبت ایدز ثبت شده است که از این میان حدود 75% آنها را مردان، حدود 25% آنها را زنان و 195 تن را کودکان زیر سن 15 سال تشکیل می دهند. به گفته موصوف، وزارت صحت عامه با وجود امکانات کم برای جلوگیری و کنترل این بیماری برنامه‌های را روی دست دارد و از قبل نیز مراکز تشخیص و تداوی و آگاهی دهی در مورد این بیماری ایجاد گردید و اکنون نیز فعالند. که څه هم اوس مهال افغانستان کې د HIV د خپرېدو کچه له نیکه مرغه ټیټه ده، خو د بېلابېلو دلیلونو له کبله لکه د نږدې 4 لسیزو جګړو بهر او دننه د بې شمېره خلکو بېځایه کېدل، کمزوري اقتصاد او د نشهیي توکو کرکیله او قاچاق په زرقي ډول د نشهیي توکو کارول او د وینې د راکړې ورکړې او د ستنې وهلو ناخوندیتوب زموږ هیواد د HIV د خپرېدو له لوړ ګواښ سره مخ کړی دی. د دغه وایروس د خپرېدلو او د دغې ناروغۍ د کنټرول په موخه د عامې روغتیا وزارت د ایدز STI او هیپاتایتس د کنټرول ملي پروګرام هڅه کوي تر څو د دغو ناروغیو کچه په ټول هیواد کې راټیټه کړي. د ایدز STI او هیپاتایتس د کنټرول ملي پروګرام اوس مهال د مخدره توکو د زیانونو د کمولو د سلا مشورو او معاینې او همدارنګه د درملنې د مرکز له لارې چوپړتیاوې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د خپلو شریکو ادارو د مالي او تخنیکي مرستو په مټ اړوند کسانو ته وړاندې کوي. The action plan adopts a health system approach to deliver HIV services integrated within the health system along with the services for hepatitis and sexually transmitted infections. Ladies and gentlemen, although countries in the Eastern Mediterranean region have made progress in the HIV response, including in preventing, testing and treatment, however, it should be noted with great concern that we are lagging behind on most indicators. While new HIV cases and deaths are declining worldwide, both keep growing in our region. At the end of 2021, only 41% of the people living with HIV in the region were diagnosed and only 27% of them were treated. Ladies and gentlemen, diagnosing HIV remains the first bottleneck that challenges our response. We are unaware of their status. HIV cannot access treatment and may unknowingly transmit the infection to others. Our HIV testing efforts miss key populations and we fail to
leverage the new technologies and approaches that would increase access both to diagnosis and also to treatment. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره